د دجال په هکله زیات روایت شته. تر ټولو مشهور روایت د صحابي تمیم الداري رضی الله تعالی عنه هغه واقعه ده کومه چې د اسلام د قبلولو پر مهال د پیغمبر علیه السلام پر مخ کې بیان کړه. تمیم الداري رضی الله تعالی عنه وایي چې د اسلام څخه مخکې دا د ځینو نورو ملګرو سره یو ځای د عربو په سمندر کې دوی حرکت وکړ. د دوی بیړۍ د موسمي مشکلاتو په وجه یو میاشت په سمندر کې کله یو خوا او کله بلې خوا روانه وه. د دوی څخه خپل مسیر یا خپل هدف غلط نه پوهېدل چې په کوم طرف ولاړ شي. د یو میاشت تېرېدلو څخه وروسته د دوی بیړۍ یوې جزیرې ته ووتله، خو دوی ته معلومات نه و چې دا جزیره چیرته او کوم ځای دی. کله چې موږ هغه جزیرې ته ولاړو هلته یو عجیب قسمه مخلوق سره مخامخ شو چې رنګونه یې تور او پر بدن یې زیات ویښتان وو او ځان ته یې جساسه ویلې. کله چې موږ پوښتنه ورڅخه وکړه چې تاسې څوک یې او دلته څه کوئ، نو ځواب یې دا و چې موږ پرېږدئ هلته په همدې جزیره کې یو مندر و، وایي هغه مندر ته ولاړ شئ، هلته یو کس له ډېرې پخوا زمانې څخه ستاسې انتظار کوي. دا نقطه یاد ساتئ، مندر یا ټیمپل د هندوانو د عبادت ځای. وروسته راځو زموږ بحث اصلا په همدې ځای کې دی. په هغه مندر کې یو کس ناست و، له موږ څخه یې 3 پوښتنې وکړې. لومړۍ پوښتنه یې په مدینه کې د یو باغ په هکله وه. موږ ځواب ورکړ چې په هغې کې میوې شته. وی ویل چې دغه میوې به ډېرې زر وچې شي. بیا په مدینه کې د اوبو په هکله پوښتنه وکړه. نو موږ ځواب ورکړ چې په دغه ځای کې اوبه هم شته. وی ویل چې دغه اوبه به هم یو کوچنۍ جزیره وه چې وچه به شي. په 3مه پوښتنه کې وویل چې د هغه امي پیغمبر په هکله راته ووایي چې هغه څه وکړل. موږ ځواب ورکړ چې هغه د مکې نه یثرب یا مدینې منورې ته هجرت کړی. نو وی ویل چې زه دجال یم او ډېر زر به له دې قید څخه آزاد شم، پرته له یثرب یا مدینې منورې څخه په ټولې نړۍ کې به وګرځم. پیغمبر علیه السلام صحابه ته وویل چې ما ته د تمیم الداري رضی الله تعالی عنه په خبرو کې حقیقت ښکاري. هر پیغمبر خپل قوم د دجال له فتنې څخه یېرولی. دجال نه د شام په سمندر کې شته او نه هم د یمن په سمندر کې شته. دجال په مشرق کې دی. دجال په مشرق کې دی. اوس په دې بحث کوو چې اخر د تمیم الداري رضی الله تعالی عنه دغه بیړۍ د عربو په بحیره کې اوس وخت کومې جزیرې ته رسېدلې وه. دا کومه جزیره وه چې تمیم الداري رضی الله تعالی عنه او د ملګري پکې ښکته شوي وه. د عربو په بحیره چې د مدینې منورې په مشرق کې موقعیت لري، په دې کې ټول 4 جزایر دي چې د هغه له جملې څخه یو جزیره د یمن په سواحلو کې ده، د سکوټرا جزیره ورته وایي. د مسیرا جزیره د عمان په سواحلو کې ده چې تقریبا دا هم د یمن په سواحلو کې راځي. یوه جزیره د هندوستان په سواحلو کې ده، د لکشدویف جزیره ورته وایي. او یوه جزیره د استولا په نوم سره د اوسني پاکستان په سواحلو کې ده، یا ویلی شو چې د پاکستان د اوسني حکومت تر کنټرول لاندې ده. د پیغمبر علیه السلام د وینا مطابق چې هغه وایي دجال نه د شام په سمندر کې شته او نه هم د یمن په سمندر کې شته، نو هغه 2 جزیرې چې د یمن په سواحلو کې دي، د سکوټرا جزیره او د مسیرا جزیره، دا له دې بحث څخه وتلې. دلته د عربو په بحیره کې چې د مدینې په مشرق کې راځي، په کوم ځای کې چې تمیم الداري رضی الله تعالی عنه او د هغوی ملګرو سفر کو، 2 جزیرې پاتې شوې. یو د هند په سواحلو کې د لکشدویف آیلینډ او بل د پاکستان په سواحلو کې د استولا آیلینډ یا جزیره. د لکشدویف په جزیره کې باید یو مندر موجود وي، یا هم د استولا په جزیره کې، ځکه تمیم الداري رضی الله تعالی عنه وایي چې په هغه جزیره کې یو مندر موجود و، ټیمپل د هندوانو د عبادت ځای. د هند د لکشدویف په جزیره کې هیڅ مندر نشته. دلته د مندر هیڅ آثار نشته، نه پکې کوم مندر پخوا وخت و او نه هم پکې اوس شته. خو ولې د پاکستان په استولا آیلینډ کې مندر شته. مندر هم اوسنی نه بلکې 2000 کاله پخوانی مندر. د هندوانو پر عقیده د دوی تر ټولو د خطرناک خدای مندر همدا ده چې دوی ورته کالی ماتا وایي، د چا چې تور رنګ او پر بدن یې زیات ویښتان دي. څه مو په ذهن کې راغلل؟ څنګه چې تمیم الداري رضی الله عنه په خپله واقعه کې وایي چې دوی د جساسه په نوم له یو مخلوق سره مخامخ شول چې تور رنګ یې درلود او پر بدن یې زیات ویښتان ول. د دغه نښه بالکل د هندوانو د کالی ماتا خدای ته ورته ده. نو که چیرې موږ د تمیم الداري رضی الله تعالی عنه هغه واقعه د اوس وخت جغرافیوي حقایقو سره یو ځای کړو، نو بالکل ویلی شو چې د تمیم الداري رضی الله تعالی عنه بیړۍ د اوسني پاکستان سواحلو ته چې د استولا آیلینډ دی رسېدلې وه، او په دې کې هغه وخت یو کس د دجال په نوم له دوی سره مخامخ شوی و. همدارنګه پیغمبر علیه السلام چې په مدینه منوره کې کله د په هغه مجلس کې ناست و، په کوم مجلس کې چې تمیم الداري رضی الله تعالی عنه دغه خپله واقعه بیانوله، هغه د خپل لاس سره اشاره وکړه چې دجال په مشرق کې دی، دجال په مشرق کې دی.
که چیرې له مدینې څخه یو مستقیم خط د مشرق په طرف وایستل شي مستقیما د استولا آیلینډ په سر باندې تیریږي. موږ اوس نشو ویلی چې دجال حتما د استولا په آیلینډ کې اوس هم موجود ده، خو ولې هلته مندر شته 2000 کاله پخوانی مندر د هندوانو د ټولو خطرناک خدای کالی ماتا په نوم سره د هغه مندر ده د هندوانو په عقیده باندې. البته دا چې اوس دجال چیرته ده په کوم کیفیت کې ده هلته شته یا نشته دې په هکله به دومره وایو چې والله اعلم، الله په دې باندې بهتره پوهیږي. خو جغرافیوي حقایق او د تمیم الداري رضی الله تعالی عنه واقعه دا څرګندوي چې د تمیم الداري رضی الله تعالی عنه او د ملګرو بیړۍ په هغه وخت کې د استولا آیلینډ ته رسېدلې وه، چیرته چې د دوی ملاقات د جساسا په نوم د یو مخلوق سره شوی و. تاسې کولی شئ په ګوګل ارت کې د استولا آیلینډ سرچ کړئ او د عربو په بحیره کې دغه جزیره وګورئ چې د اوسني پاکستان په سواحلو کې شتون لري. تر بل ویډیو د الله په امان. که ویډیو مو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې در سره شیر کړئ.